بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دا د 1449 میلادي کال خبره ده چې کله په فارس کې صفوي شاه حسین پاچا شو او ګورګین چې نوی مسلمان شوی و د خپل حکومت د نماینده په توګه کندهار ته ولېږه. ګورګین په اصل کې ګورجی و چې ډیر ظالم او بیرحمه سړی و. پر افغانانو یې ظلمونه پیل کړل. هیڅ څوک نه و چې د دې بېګناه خلکو نارې واوري. د خلکو غږ تر هیڅ ځایه نه رسېده او ډیر افغاني مشران د ګورګین لخوا ووژل شو. خو همدا وه چې په دې وخت کې الله تعالی د دې ظالم د زوال لپاره یو ځوان پیدا کړ چې د ټولو افغانانو د امید سترګې هغه ته وي، او هغه ځوان د شاه عالم خان او نازو توهی زوی الحاج میرویس خان هوتک و. دوستانو په دې ویډیو کې به تاسې د افغانستان ستر مبارز او مدبر مشر میرویس نیکه د ژوند په اړه پوه شئ. نو په دې هیله چې دا ویډیو تر پای وګورئ. قدرمنو، میرویس خان هوتک د افغانانو یو له ډیرو سترو ټولمنلیو مشرانو څخه و او افغانانو له همدې له امله دته د نیکه لقب ورکړی او د میرویس نیکه په نامه یادوي. میرویس خان په 1483 میلادي کال په کندهار کې زیږېدلی و. د میرویس نیکه مور د افغانستان د غیرتمنو او اتلو ښځو له شمېر څخه وه. د دغې غیرتمنې میرمن نوم نازو توخی و چې د سلطان ملخي توخی لور وه. توخی هم د غلزیو پښتنو یوه څانګه ده. د دې پښتنو ډیره برخه وګړي په زابل کې میشت دي. میرویس خان هوتک 3 ورونه درلودل چې عبدالعزیز خان هوتک، عبدالقادر خان هوتک او یحیی خان هوتک نومیدل. همداراز میرویس خان هوتک د جعفر خان ابدالي د پتمنې لور سره چې خانزاده نومیده واده وکړ. د میرویس خان هوتک پلار د غلزیو مشر او له پوپلزیو سره د خپلوۍ له کبله ګني ابدالي هم بلل کېده. میرویس په خپلو سترګو او له ډیر نږدې پر خپلو هیوادوالو د بهرني حکومت توپیر پالنه لیدله. هغه همدا راز لیدل چې په کندهار کې 10,000 بهرني پراته سرتیري باید د دغه ځای د وګړو د خولو له شامته ماړه شي. له دې امله میرویس خان د ولس د خورو ورو ځواکونو یووالي ته لستوڼي رابډ وهل. بهرني واکمني ړنګه او ملت یې د پردیو له غلامۍ وژغوره. د قبیلي خانانو لا له مخکې څخه هغه پیژنده او هغه په خپلو ډلو کې د ځان په څیر یو مشر ګڼه. د ښار وګړو هم د هغه خیر غوښتونکی درون او سپېڅلی چال چلند د سر په سترګو لیدلی و او پر هغه یې ډاډ درلود. یوازینۍ لاره چې پاتې وه هغه د کړنې او عمل خپلواکي وه او دا د یو پوځي حکومت تر څار لاندې شونې نه ښکارېدله. نو ځکه میرویس خان هوتک دښمن ته د دوستۍ له لارې ورنږدې شو او له سرزورو ټبرونو څخه د مالیې د راټولولو، د اداري چارو د سمبالتیا او د ټولو اداري چارو د واګو د لاسته د راوړلو له لارې ګورګین دومره ځان ته رانږدې کړ چې ګورګین میرویس هوتک د هغه د پوهې او ژور لیک او ځیرکوالي له کبله د کندهار د ښار د کرنتر په توګه وګماره. د هغه مهال دا دنده اوسني مهال د ښاروال له دندې سره برابره وه. میرویس خان د دغې دندې د ترسره کولو په ترڅ کې د خلکو ډاډ ترلاسه کړ او ځان یې د یو منځګړي پله په توګه د ټولو وګړو او دولت ترمنځ په ثبات ورسو او په همدې ترڅ کې د قومونو له مشرانو او خانانو سره ښې اړیکې وساتلې. او بله ځانګړتیا یې دا وه چې میرویس خان د ابدالیانو زوم او هغوی ورڅخه کرکه نه درلودله. دوستانو، میرویس خان د صفوي شاه حسین پر نامه یو لیک ولیکه او په ترڅ کې د ګورګین له ظلم له امله احتجاج او د چارو د سماونې غوښتنه وکړه او په دې هیله چې د ګورګین او د هغه د ناتارګر ځواک لاسونه د خلکو له ګریوانونو څخه خلاص شي. نو د میرویس خان او د ښار د نورو محورو مشرانو له لاسلیکونو وروسته دغه لیکنه د رښتینو کسانو له لارې د اصفهان دربار ته ولېږله. خو د صفوي ککړ دربار دغسې سرټکونو ته د ځواب وسه نه درلودله. ګورګین هم د خپل ورور له پلوه چې د صفوي په دربار کې د دیوان بیګي دنده درلودله له دغې سرټکونو څخه خبر شو. میرویس خان یې له دندې لرې کړ او هر چا چې په دغه لیک کې لاسلیک کړی و له میرویس خان سره یې د یو ځای سرتیرو تر څار او د تورو تر سیوري لاندې د ایران دربار ته ولېږل او هغوی د ایران دولت دښمنوار وپېژندل. وروسته میرویس خان د خپلې پراخې پوهې او عقلمندۍ څخه په ګټه اخیستنې وکولی شول چې د سر وزیر اعتماد الدوله او د ګورګین ورور چې د دیوان بیګي دنده یې ترسره کوله د دوی پام یې ځان ته راواړو او شاه حسین یې د ګورګین پر وړاندې بدګمانه کړ
میرویس خان ډیر هوښیار او د خپل کار لوړې او جوړې بیې په ډیر زیر سنجولې او د دغې پوهې له برکته صفوي پاچا نه یوازې میرویس خان د بندیتوب له منګولو خوشې کړ بلکې هغه ته یې د کندهار ته د بیرته تګ اجازه هم ورکړه. خو میرویس خان کندهار ته له راتګه مخکې حج ته ولاړ او هلته یې د علماو سره ولیدل او ورته یې ویل له یوه اوږده وخته را په دې خوا عجم پاچایان پر موږ واک چلوي چې رعیت یې ګرځېدلي یو، له شماره وتلي ناتار او تیري کوي او اوس یو ناپوخ او لیونی واکوال سره له بې ایمانه لښکر چې هغه هم تیرګر ناتارګر او وحشي دی پر وګړو واکمن کړی دی. پر موږ یې د ناورین ډول ډول اورونه بل کړي، داسې ساتونکي راتپلي چې د شریعت له ټولو حکمونو څخه یې پښه اوږده غځولې. پر موږ زور زیاتې کوي، زموږ ټاټوبي او ناموس ته لاسونه راوږدوي او زموږ ښځمنې د تورو په زور ځان ته واده کوي. که موږ پت غیرت او دین ولرو ایا د شریعت له مخې موږ اجازه لرو چې د هغوی پر مخ توري راوباسو او هر چیرې چې وینو وی وژنو یا په یو موټي یا په مورچلونو کې ورسره جګړه وکړو؟ که جګړه وکړو ایا موږ ته روا ده چې خپلې جګړې ته د جهاد نوم ورکړو او ایا زموږ وژل شوي کسان د لوی سختن په لاره کې شهید ګڼل کیږي؟ که موږ جګړه وګټو او سوبه وکړو ایا د هغوی د ناموس پلورل او وینه موږ ته حلاله ده؟ د خبرو ریښتینولي ته په کتلو موږ ته په خپل قلم فتوا ولیکئ چې پر خپل کار پوه شو. په دې ډول میرویس خان د مکې له مذهبي پوهانو څخه د افغانستان د وګړو په نامه خپل د خوښۍ وړ فتوا ترلاسه کړه. قدرمنو، میرویس خان تل د تکمنو، خانانو او روحاني ملایانو پر یووالي او یو موټیتوب ټینګار کوو او ټولې په کندهار کې د یو ولسي پاڅون د راپورته کولو لپاره سترګې په لار کېنول. له سیستان، فراه او هلمنده د کندهار تر زړه پورې ټول وګړي د هغه لارې پر سر په خوځښت ول. دغو وګړو کله هر ډبره ول، ټولو د میرویس خان دغې روغنیتۍ ته غاړه ایښودله. میرویس خان په 1909 کال کې د کندهار ښار ته راغی او په ټولې هوښیارۍ یې له ګرګین سره خپلې اړیکې په صفوي دربار کې د ګرګین د پولیانو او د هغه ورور په ګډون چې په صفوي دربار کې د دیوان بیګي دریځ درلود د لیکونو او پیغامونو له لارې په ښه والي ټینګې کړې. وروسته میرویس خپلو هلو ځلو ته چټکتیا ورکړه او له یوې مودې وروسته یې د کندهار د ختیځ په مانجه سیمه کې وګړي راوبلل او په جرګه کې ناستو ولسي مشرانو ته یې د مکې د دیني پوهانو فتوا ښکاره کړه او څرګنده یې کړه چې د ګرګین او د هغه ناتارګرې ډلې پر وړاندې دې پاڅون ته شرعي بڼه ورکړل شي. په دغې جرګه کې د میرویس خان ورور یحیی خان، د هغه وراره محمد خان، یونس خان کاکړ او داسې نورو مشرانو له اوږدو خبرو اترو او په قرآن له سوګنده وروسته د جرګې غړو ټینګه هوډمنه پرېکړه وکړه چې ګرګین او د هغه لښکر به دړې وړې کوي او پخپله به یو ملي یو موټی او خپلواک دولت جوړ کړي. په جرګه کې د ولسي مشرانو او د تکمنو دندې وټاکل شوې چې د خپلواکۍ د ساتلو او د صفوي دولت له هر ډول پوځي لښکرو سره د لاس او ګریوان کېدلو چمتووالی او وړتیا ولري. د میرویس خان پرله پسې هلې ځلې پوهه، وړتیا او نوښت د دې لامل شول چې جرګه په ډېرې خوښۍ د میرویس خان مشرۍ او لارښوونیزه دریځ ته تن کېښود او د ولسي ځواک په منځ کې د مشر لارښود بلندوی په توګه ومنه. د دغې تاریخي ټاکنکې جرګې یوه څرګنده ځانګړتیا دا وه چې د پخوا برخلاف د اغیزمنو محورو ملایانو په ګډون د ابدالیو، غلزیو، تاجکو، هزاره، بلوڅو او نورو تکمنو مشرانو د یوه ولسي ځواک په توګه پر یو ټغر راټول او خوځنده ولسي ځواک یې رامنځته کړ. له دې چې د کندهار ښار په منځ کې دننه د صفوي لښکر شمېر زیات و، نو د جرګې یوه تګلاره دا وه چې د داسې لارو چارو دې غور وکړي چې دغه شمېر راټیټ کړي. د دغې موخې د ترلاسه کولو لپاره یو تصمیم ونیو چې د بلوڅو د تیرین آباد د سیمې یو تن مشر بلوڅ دې په ټینګه د مالیې له ورکړې سرغړونه وکړي. له بله پلوه میرویس خان ګرګین وهڅو چې خپل پوځي ډلګي دې د بلوڅانو د ټکولو او له تیرین آباد څخه د مالیاتو د راټولولو لپاره ولیږي. همدا ډول په ارغستان کې کاکړو د مالیې له ورکړې سر وغړاو او ګرګین د 3000 سرتیرو په مشرۍ د سرغړونکو وګړو د سمولو په پار له ښاره ووت او میرویس خان ته یې دنده وسپارله چې له ولسي ځواکونو سره دې یو ځای د هغه د ملاتړ لپاره ورپسې ورشي. میرویس خان د سترګو په رپ کې له ولسي ځواکونو سره یو ځای ارغسان ته راورسېد او د ارغسان د شیخانو په کلي کې ګرګین یوې ماښامنۍ مېلمستیا ته راوبله. نیمه شپه شوه
میرویس خان له خپلو زړورو او میړانو جنګیالیو سره یوځای د میرسي د لښکرو پر زړورتوب او داسې وژنه او له چړو تیرونه یې وکړه چې له میرسي څخه یو تن ژوندی پاتې نه شو. له هغه وروسته میرویس خان پرته له ځنډه د میرسي 3000 اسونه او وسلې راواخیستل او د ښار پر لوري راودانګل. د ښار په لښکرکوټ کې صفوي ساتونکو د ګرګین په ګمان په تیروتنې د لښکرکوټ ور د میرویس خان او د ولسي لښکر پر مخ پرانیست، ځکه میرویس خان په خپله د ګرګین جامه په تن کړې وه او ولسي وګړو د ګرګین د وژل شویو سرتیرو پوځي جامې اغوستې وې. میرویس خان لومړی ګرجي ساتونکي ووژل او د هغوی پر ځای خپل ساتونکي ودرول، ځکه د ګرګین یو شمېر سرتیري له ښاره د باندې ول او میرویس خان ښار او لښکرکوټ ته د هغوی مخنیوی غوښت. د سحر د لمر تر راختلو پورې د صفوي او ګرجي لښکر یو تن هم ژوندی نه و پاتې او د لمر پر راختلو میرویس خان د لومړي ځل لپاره د دښمن د لښکر د دړې وړې کېدلو او د زور د ماڼۍ د نړېدلو خبر ورکړ. میرویس خان د واک په نیولو سره د دې پر ځای چې ځان پاچا اعلان کړي، نو د ځان پر وړاندې د خانانو د حسادت او د هغوی د سیالۍ د راپارېدلو د مخنیوي په موخه یې ځان له نورو سیمه ییزو مشرانو سره د یوه برابره توکمیزه مشر په توګه ور وپېژنده. په دې توګه میرویس خان د دښمن د رټلو، ماتولو او ویستلو په لاره کې وکولی شول د توکمونو مشران تر پای همغږي او یو موټی وساتي. سید جمال الدین افغان په خپل کتاب تتمة البیان فی تاریخ الافغان د بشپړیزې برخې په پای کې لیکي چې کله صفوي دربار ته خبر ورسېده نو خپل استازی محمد جامع خان له میرویس خان سره د کتلو لپاره کندهار ته ولېږه او استازي د مخالفینو د ویرولو لپاره د ایران د دولت له ځواک پیاوړتیا او ستروۍ څخه تودې ښکرورې خبرې وکړې. د هغه په ځواب کې میرویس خان ویل، آیا تاسو ګمان نه کوئ چې حکمت او پوخه به د شتمنو او زورواکو له ککرو پرته د افغانستان د غرونو په خلکو کې ونه موندل شي؟ که ستاسو د پاچایانو له لاسه څه کېدل نو زموږ د ټکولو لپاره ستاسو رالیږلو ته اړتیا نه لیدل کېدله او دا څرګندوي چې ته اوتې بوتې او پوچ اندې خبرې کوې. له هغه وروسته په لوړ غږ یې پر خپلو ساتونکو نارې کړې چې دی بندي کړئ. دوستانو، یو ځل بیا صفوي پاچا د نورو درباریانو پر سلا کندهار ته بل استازی ولېږه. دغه دویم استازی د هرات والی محمد خان بلوڅ و چې د حج په سفر کې له میرویس خان سره ملګری شوی و. میرویس خان دویم استازي ته ویل، له لوی سختنه خوښ اوسه، که ستا د ملګرتوب پیټی زما پر اوږو نه و نو ته مې هم زندان ته لیږلې، خو تا د یوه میلمه په سترګه پالم. دویم استازی هم تر سار لاندې ونیول شو او هرات او صفوي دربار ته د هغه د ورتګ مخه ونیول شوه او په دې توګه د ډیر وخت په ګټلو د ایران له فوج سره د مخامخېدو چمتووالی ونیول شو. کله چې په 1910 کال کې اصفهان ته د دویم استازي د نیول کېدلو خبر ورسېده نو د هغه دولت وزیرانو ته دا څرګنده شوه چې نشو کولی میرویس خان د ژمنو یا ویرې له لارې له خپلې ژمنې بیرته راوګرځو. نو پریکړه یې وکړه چې کندهار ته ځواک ولېږي، خو د دې پر ځای چې کندهار ته له مرکزه دولتي ځواک راواستول شي، په هرات کې میشت ایرانی لښکر ته بلنده ورکړل شوه چې د میرویس خان د ټکولو لپاره دی د کندهار پر لور ودرومي. میرویس خان له 15,000 ولسي جنګیالیو سره د صفوي ځواک پر وړاندې چمتو شو. د جګړې په ډګر کې میرویس خان سوګمن او بریالی شو او صفوي لښکر له ماتې وروسته بیرته هرات ته ستون شو. تر هغه وروسته د 18 میاشتو په اوږدو کې صفوي دولت 4 ځله پر کندهار ناکامه لښکرې راتاوې کړې، خو صفوي یرغلګرو ته پرته له دروند تاوانونو بل څه په برخه نه شول. بیا صفوي دولت د ګرګین وراره خسرو خان له 15,000 تنو سرتیرو سره د کندهار د نیولو لپاره راولېږه. په 1910 کال کې د میرویس خان ځواک چې له غلجیو او بلوڅو جوړ و، چې مشري داود خان د پټې خزانې د کتاب د لیکوال پلار کوله، د فراه پر لور د خسرو خان پر وړاندې راووت. له دې چې د خسرو خان د سرتیرو شمیر زیات و، نه د میرویس خان ځواکونه په شا شول او د هلمند د سیند پر غاړه د ګرشک په سیمه کې دښمن ته سترګې په لاره کېناستل او مورچلونه یې ونیول. دلته د میرویس خان ځواکونو داسې بېساري مېړانه او توریالیتوب وکړ چې د خسرو خان لښکرې دړې وړې کړ. خو خسرو بیا خپلې لښکرې سنبال کړې او دا ځل غلجیو ماته وخوړه او کندهار د صفوي ځواکونو په کلابندۍ کې راګیر شو. خو دغه بریا لنډمهاله وه،
ځکه ښاریانو په توره او میړانې د ښار ساتنه کوله او په 1912 کال میرویس خان له ښاره د باندې د تیرین بلوڅو او پشین وګړي د میرسی پر وړاندې وهڅول چې له 14 زریز جنګیالي لښکر سره پر دښمن راودنګل او د لنډ وخت په موده کې کندهار د پردیو له منګلو خلاص کړ او د خسرو خان او د هغه 15 زریز لښکر غاړې د کندهاري جنګیالیو له چړو تیر شوې او د جان ملکم پر وینا د ایران له 15 زریز تیری کوونکي لښکر څخه یوازې له 1500 تر 200 تنو پورې ژوندي پاتې شول او نور ټول یې ووژل شول. میرویس خان یو ستر ولسي میړانې او مبارز شخصیت او له سیاسي حالته په ځانګړي ډول د ګاونډیو د واکمنۍ او حکومت له چارو ښه خبرو. هغه په خپلواکۍ 8 کاله د وګړو مشري وکړه او هره شیبه به یې د هغوی له دردونو ځان خبرو او وګړو هم هغه ته ډیر دروند درناوی درلود او هغه ته به یې د درناوي له مخې نیکه ویل. میرویس خان دغه مبارز او نوښتګر سیاستوال او د کندهار د هوتکو د لړۍ بنسټ ایښودونکی چې د افغانستان په یوه ګوټ کې په عملي ډول د پردیو د واکمنۍ د راپرځولو لپاره لاره پرانیستلې وه. ډیر لنډ ژوند درلود. هغه خپله تګلاره لا نه وه بشپړه کړې چې په 1915 کال په 41 کلنۍ عمر او د توکم له 8 کلنۍ مشرۍ وروسته سترګې له نړۍ پټې کړې او د کندهار په لویدیځ کې د کوکران په سیمه کې خاورو ته وسپارل شو.